افغانستان په پارلمان کې پرون سخته شخړه او جګړه رامنځته شوه. دا چې ولې او د چا په مابین کې جګړه رامنځته شوې ده، ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسي جرګې د مالی وزارت سرپرست همایون قیومي د تیر کال په مالی بودیجه کې د میلیاردونو افغانیو د بې ځایه لګونې د تورنېدو له امله نن چهارشنبه د لیندۍ په 20مه نیټه د ولسي جرګې استجوابیه ناستې ته بلل شوی و. د مالی وزارت سرپرست استجوابیه ناسته پر ځای پاتې شوه او د ولسي جرګې یو شمېر غړو د ماشومانو د ملاتړ قانون له تصویب سره د مخالفت له امله پر لفظي شخړې بوخت شول. له ماشومانو د ملاتړ قانون له ډیرو ستونزو او کشالو وروسته څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې له لوري تصویب شو. له ماشومانو د ملاتړ قانون کې له 18 کلنۍ کم عمره ماشومانو کې وشمیرل شو، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړو د مخالفت له امله د وکیلانو ترمنځ نن په دې اړه لفظي شخړه رامنځته شوه. د دغې موضوع پر سر شخړه دومره سخته شوه چې امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې تالار ته دننه شول. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د مالی وزارت سرپرست همایون قیومي د نن ورځې استجوابي ناستې بې پایلې پای ته رسېدل د پوښتنې وړ بولي، په داسې حال کې چې د روان مالي کال پای ته رسېدو ته 10 ورځې وخت پاتې دی. د مالی وزارت سرپرست همایون قیومي پر دغه وزارت د لګول شویو تورونو له امله څو ورځې وړاندې هم د ولسي جرګې له لوري استجواب شوی و، خو قیومي د ولسي جرګې له استجوابیه ناستې په شا شوی و. له نږدې یوه میاشت راهیسې د مالی سرپرست همایون قیومي د ولسي جرګې استجوابیه ناستې ته بلل کیږي، خو کله د نه چمتووالي یا هم له هیواده د بهر سفرونو په پلمولو استجوابیه ناستې ځان خلاصوي. خو نن چهارشنبه د لیندۍ په 20مه نیټه د ولسي جرګې د یو شمېر غړو ترمنځ د لفظي شخړې له امله د قیومي استجوابیه ناسته یو ځل بیا پاتې شوه. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په پارلمان کې شخړه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په لسګونو ځله د وکیلانو ترمنځ د جعلي بحثونو کولو له امله او د مهمو ملي موضوعاتو په څېړلو کې د نظر اختلافاتو له امله بحث په شخړو بدل شوی دی. خلک هم ناهیلي دي چې د ولس استازو ورځني مهم ملي مسایل پرېښي دي او له یو بل سره په شخړو بوخت دي. دوی له یادو وکیلانو غوښتي دي چې د بحثونو ترڅنګ دي او د ولس کارونه هم په چټکۍ سره مخ ته بوځي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نور ملګرو سره هم شریکه کړئ. مننه.